बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़ उम्मीद कोमा ज़ारा ख़ान तासो प्रोग्राम खैबर आवाज़ के तासो बडीर खयाई माशाल्लाह और तासो दा हफ्ता बडीर खुली तेरा शुई और ज़ उम्मीद सरा दाम बाम तासो ता चे माशाल्लाह नन तासो द पारा मुंगा डीर खुले यो प्रोग्राम रावड़े दे और क खैरी ज़ खपल द ज़ड़ ख़वा क्लास ना तासो तवाम चे तासो डीर ज़्यादा इंजॉय कोल वाले यही और देना मक्की चे ज़ब खबर रांदी का मज़ब खपल मुजाहिद तवाम से आगा तासो खबर हो की जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुजाहिद हुसैन खान और ज़ारा खान तासो पे खिदमत के बिया हाजिर दी जी। उम्मीद कोम तासो बडीर खई और द नवी काल मुबारकी द टोलो तरफ ना द टोलो डीएम डिजिटल तरफ ना तो टोलो द नवी काल मुबारकी द द खलासा जी। मुझे तासो बरनन डेर ख प्रोग्राम रावले दे मुसरा नास्ते द गैस मुसरा नास्ती गैस जलील जान यूसुफ अली और म्यूजिक बांधे दे काजी वकार, हारमोनियम सिंगिंग बांधे दे वकार काजी वकार और सुनाम दे अरबाब रबाब बांधे दे जुमुंगा बाबू फेमस पर्सनालिटी जे जुमुंगा हर प्रोग्राम के खैरी द म्यूजिक शो के जे मुंग सो कम म्यूजिक शो रावलू अगे के मोस्टली जुमुंगा बाबू पके खैरा सारा मौजूदी बाकी फेजेस तासो द पारा नवी जरूर दी लेकिन पुख्तून कम्युनिटी द पारा अगई नवी निदी यकीनन तासो बागई पेज नहीं डेर फेमस पर्सनालिटी डेर माशाल्लाह मशहूर जुमुंगा चे दे यूसुफ अली खान यो लॉयर द पेशे दे हिसाब ना यो लॉयर दे और सनाम दे द पुख्तून तंजीम द पारा डेर ऑफिशियली अगई कार कई डेर अगई हेल्प कई और दाबा मुंगा गई ना पखपला तपुस कऊ चे अगई जुमुंगा पुख्तो कम्युनिटी द पारा सस हेल्प कई नो यूसुफ अली जबताना तपुस को मा सॉरी जस्तास दास नु माकलम लेकिन दादे चे प्लीज तासो लग रोशनी वाचुई चे तासो द पुख्तो तंजीम द पारा सकुई أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بيبي دار سنه مخکې خو زه ستاسو ډېره شکریه د زړه د کومي او بلکې د خپل ګوند پښتون سوشل ډیموکراټک پارټۍ د طرف نه ستاسو یو جهان مننه چې تاسو مونږ ته دعوت راکړه او دومره لویه ځای ته مو راوستو چې مونږ خپل پښتنو ورونو ته تاسو ډیزرف کو جی تاسو زکه دی ځای کې ای چې تاسو ډیزرف کو نو تاسو د سیټ باندې ناسي ای او موږ د پاره ماشاالله ته خو لوی ری زموږ د پاره چې ورکوټي نه ورکوټي ورکروم د زموږ پښتون کمیونټي هغه موږ د پاره ډیر لوی دی تاسو عزت ترګي خدای تاسو درانه کی او خدای تاسو په کام درانه کی امين ثانک یو او زه بس تاسو بارک اولنا عزیزان ته وایم چې خبره پریدي وای چې د مغرب د جنت جونی به انتظار کوم جی د مغرب د جنت جونی به انتظار کوم خیبر استاد خړې پښتنې نه د خپل طرف نه او د خپل ګوند پښتون سوشل ډیموکراټک پارټۍ طرف نه ټولو پښتنو ورونو ته بلکې د نړیوالو ته د نوي کال مبارکي ورکوم ماشاءالله یو کول یوسف علي یو کول اخلو انا بیا به خري پروګرام مخکې هلو السلام علیکم کال ډراپ شو جی او بیا د ارسنه مخکې زه د خپل ملګرو د طرف نه د پښتون کام د درنو ټبرو د درنو شملو عزتمندو پښتنو ته د زړه د کومي سلامونه او پیرزوونه پیش کوم. بیبي پښتون سوشل ډیموکراټک پارټي خدان ته ډېر لوی تاریخ لري او په دې باندې کې ملګرو په میډیا باندې مخکې خبرې کړې دي او زه به کوشش وکړم چې زه خپلې خبرې ډېرې راغونډې کړم ځکه چې دلته کې ما سره پخوا کې زموږ مشر ملګری جلیل خان هم ناست دی دوی هم په خپل چې پالیسي تاسو زه خو دا خیال دی زما چې تاسو د جلیل صاحب انټروډکشن تاسو وکړئ او بیا دا ملګري ناست دي نو دوی به په ثقافت باندې دغه کوي ځکه چې ثقافت او دا ثقافت د هر یو کام بنیادي ستنه د ثقافت نه بغیر کام رکیږي. بیبي د زما په خبرو باندې که چاته څه شک راځي چاته څه چالاکي ښکاري نو زه کتونکو ته خواست کوم چې هغوی کیدای شي موږ غلطه یو او هغوی زموږ اصلاح وکړي. بیبي نن د هر یو کام په دنیا کې مسلې سره مخامخ وي خو بعضې کامونه د هغوی بنیادي مسلې حل شوي د هغوی مسلې د خواهشات وي او پښتون کام نن د ژوند بنیادي مسلو سره مخامخ دی او په خپل تاریخي وطن کې د پښتون کام نسل کشي کیږي
د دهشتګردۍ په بانه باندې نن پښتون قام د بقا او د فنا په چوک ولاړ دی. پښتون قام واحد قوم دی چې هغې د ټولې دنیا ته دا خواست کوي چې زه دهشتګرد نه وم، نه دهشتګرد یم او نه زه دهشتګرد پاتې شویم. دهشتګردي په ما باندې تپلې شوې ده. نو پښتون سوشل ډیموکریټک پارټي په ټوله دنیا کې د پښتون قام د وکالت کردار ادا کوي او د بین الاقوامي برادرۍ ته د خواست کوي چې د پښتون قام حالاتو ته د بین الاقوامي قانون په نظر کې وکتلی شي، نه د یو ملک د قانون په نظر کې. ځکه چې پښتون په دې حالاتو کې تر اوسه پورې رانغی چې هغې ځان ته یو آیین جوړ کړي، یو بنیادي اساسنامه جوړه کړي. نو زه بخښنه غواړم خبرې را لنډوم، تاسو دغه نه شي. نو پښتانه د پښتنو د دې حالاتو ګناه دار چې دا په پښتون باندې کم تپلې شوي چې پښتون خپل قام سره مینه لري، خپل قام سره د خپل قام دفاع کول غواړي او پښتون په زړه کې د اسلام د مقدس دین سره ډیره مینه ده. دا د پښتون ګناه دی. د پښتون نور هېڅ ګناه هم نشته. پښتون د هېڅ چا په وطن باندې غرض نه دی لرلی. نن د پښتون مور بوره کېږي، د پښتون بچی یتیم کېږي او پښتون په خپل کور کې په امن نه دی پاتې. ګناه څه دی دا ولې؟ نو موږ پښتون قام ته هم دا پیغام ورکول غواړو چې تاسو موږ سره زموږ په دې پلیټ فارم کې، زموږ په دې قافله کې تاسو موږ سره شامل شئ او چې موږ څو پورې متحد نه یو، هر یو قام چې نه متحد شوی هغې د خپل حق خبره نشي کولی، او چې قام متحد نه او هغې بې اتفاقي په هغه کې راغلي. یو کول اخلو. هلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی څوک خبرې کوئ؟ د چېرته نه خبرې کوئ؟ زه جی نظر ربیم برمنګم نه خبرې کوم. جی څنګه له ښه تاسو طبیعت او ستاسو پروګرام ډېر مزیدار روان دی، خو تاسو لږ لیټ شولی او زه صرف د ستا مېلمه چې کوم خبرې کوي د هغې پرون ما د هغې هم په پروګرام وکتلو او روانې چارې کې وو، مېلمانه یې راوستلي وو او خدای تعالی د هغې ډېر عزت وکړي چې څونه مې لکه زموږ د پښتو د خپلې ژبې لپاره څونه مې لکه خپل ټایم یې ضایع کوي او راځي زموږ د پښتو هغه اتفاق لپاره پښتنو لپاره هغه کوي. نو زما طرف نه د هغې ته ډېر ډېر د واسطه نه ستاسو پروګرام چې کوم ډېر مزیدار دی، تاسو ټول د ډېر ډېر مهرباني چې خپل ټیم اخ کوئ او تاسو کې هم دا مې ایمان نشانه ده چې څه مې کوم او د دین لپاره خپل پښتو لپاره لګیا یې، کنې موږ ډېر کمزوري یو او ډېر هغه یو، خو بس خدای تعالی ستاسو توفیق دی چې او زموږ چې کوم طرف نه څه خدمت وي سپیشل دا نوم یې نه راځي د مشر کوم چې تور کوټ اچولی دی یوسف علي نوم دی. یوسف علي نوم دی جی د هغې ډېره مشهوره هستي ده جی. نن نه پس به نور زیات مشهور شي. خدای تعالی د هغې ډېر عزت وکړي پوه شوې او سوني مې لکه ډېر هغه پوه شوې او ډېر صحیح سړی دی چې سوني مې لکه پرون روانې چارې کې د هغې خبرې ما کومې واورېدلې نو سوني مې لکه مونږ یې ډېر ځان کو زموږ کور والا او مونږ ماشومان مونږ ټول دغې ته ناست وو پوه شوې او دغه تکړه شي خپل قوم چې کوم راپورته کوي مونږ د سره یو که مونږ سر هم پکار وي نو سر هم درکوو انشاءالله. ستاسو سره ټیم ډېر لږ دی. مونږ پښتنو کې که دا جذبه راغله نو جي مونږ به څوک نشي ماتولی. بس تاسو سپورټ دغسې پکار دی، ستاسو سپورټ مونږ سره وي انشاءالله مونږ ډېر په مخه ځو بخیر انشاءالله. جی یوسف علي تاسو خبره نو موږ پښتون سوشل ډیموکریټک پارټي په داسې هلو ځلو کې روان یو، هر ښار ته